د کرکټ یو څو مهم خبرونه د پاکستان او نیوزیلند سیریز نه بعد به شاهد افریدي نور چیف سلیکټر نوي د پاکستان کرکټ ټیم نوې چیف سلیکټر بسوک وی شاهد افریدي ولی چیف سلیکټر افریدي ټول ډیټیل په دې ویډیو کې وګورئ څنګه چې تاسو ته پته ده شاهد افریدي د پاکستان کرکټ ټیم عبوري چیف سلیکټر دی عبوري مطلب دا چې شاهد افریدي د ډیر لږ وخت لپاره د پاکستان کرکټ ټیم چیف سلیکټر وي د پاکستان او نیوزیلند سیریز د ختمېدو نه بعد کې د شاهد افریدي نور د پاکستان کرکټ بورډ سره کار ونه کړي د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نجم سیټي غواړي چې شاهد افریدي مزید د چیف سلیکټرۍ په عہده باندې د پی سی بي سره کار وکړي خو بل طرف ته شاهد افریدي ویلي چې پاکستان او نیوزیلند سیریز د ختمېدو نه بعد به زه چیف سلیکټرۍ په عہده باندې نور مزید کار نه کوم شاهد افریدي ویلي چې زما خپل ذاتی مصروفیات هم دي او زه خپل فاونډیشن هم چلوم نو زما لپاره به د چیف سلیکټرۍ په عہده باندې نور مزید کار کول ډیر زیات مشکل شي څنګه تاسو ته پته ده په پاکستان کې نن سبا ډیر زیاته مهنګایي ده ګرانی ده نو د شاهد افریدي کوم فاونډیشن نن د غریبانو سره ډیر زیات مدد کوي شاهد افریدي په مصروفیاتو د وجې د پاکستان کرکټ بورډ پی سی بي سره د چیف سلیکټرۍ په عہده باندې نور پاتې نشي تاسو خیال لرئ چې پاکستان کرکټ ټیم لپاره نوې چیف سلیکټر څوک پکار دی نو پاکستان کرکټ بورډ چیرمن نجم سیټي غواړي چې شاهد افریدي د پی سی بي منیجمنت حسابي خو شاهد افریدي تر مصروفیاتو په وجه باندې انکار کړی دی شاهد افریدي ویلي چې څو پوری چیف سلیکټر یم نو په میرټ باندې او فیصله کیږي د یو کلاړي سره ظلم هم نه کیږي او هر کلاړي ته خپل حق ملاويږي نو کومنګ وګورو نو شاهد افریدي په ډیر لږ وخت کې د پاکستان کرکټ ټیم برابر کو نو الله دې وکړي چې شاهد افریدي مزید د پاکستان کرکټ بورډ سره پاتې شي او د شاهین شاه افریدي مینوال لپاره هم ډیر غټ خبر راغلی دی څنګه تاسو ته پته ده 2-3 میاشتې کېږي شاهین افریدي زخمی دی او د پاکستان کرکټ ټیم نه بهر دی نو اوس د شاهین افریدي لپاره ډیر ګډ نیوز راغلی دی شاهین افریدي ټویټ هم کړی دی او د لاهور قلندر سی ای او سمین رانا ویلي چې شاهین افریدي اوس مکمل فټ فاټ دی شاهین افریدي په پی ایس ایل کې لوبیږي د لاهور قلندر د ټیم کپتان بوي پاکستان چې کوم روان میچونه دي نو شاهین افریدي د دې میچونو لپاره مکمل ریډي دی او د سکواډ حساب وي نو دا یو ډیر ښه خبر دی ځکه چې ایشیا کپ هم شروع کېدو والا دی او ون ډے ورلد کپ هم روان دی نو د پاکستان ټیم ته شاهین افریدي ضرورت دی نو چې شاهین افریدي نسیم شاه حارث روب د په ټیم کې یو ځای وي نو د پاکستان بالینګ اٹیکینګ به بیا ډیر زبردست وي او محمد رضوان او فخر زمان د ټولو پښتنو زړونه ګټلي دي څنګه تاسو ته ماویل په پاکستان کې او خاص کر په خیبر پختونخوا کې ډیر زیاته ګرانی ده مهنګایي ده نو محمد رضوان او فخر زمان د غریبانو لپاره د ډیر غټ پیکیج اعلان کړی دی ابل ځل چې پاکستان کې مهنګایي ډیر زیاته شوی نو محمد رضوان د غریبانو سره ډیر مدد کړو او خوراکي سامانونه یې ولاغستي محمد رضوان په هر لحاظ سره یو ډیر زبردست انسان دی نو محمد رضوان لپاره په کومنټ سیکشن کې الفاظ ضروری ولیکئ دا ونه نئی ویډیو زموږ چینل سبسکرایب کړئ پیج فالو کړئ او دا ویډیو ضروری د خپل ملګرو سره شیر کړئ مننه